الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم سورة الانعام وما سپارہ آیات نمبر 25-26 ان مخکې آیاتونو مبارکو کې د مشرکانو د قیامت د ورځې حالات او واقعات ذکر شو څنګه به د مشرکانو په دنیا کې دروغ ویل دغه شان دی به په آخرت کې هم دروغ ووایي او د خپل شرک نه به انکار وکړي څنګه چې د آخرت حالات ذکر کړل دغه شان الله پاک د دې مشرکانو د دنیا حالات هم ذکر کوي چې دی په دنیا کې ولی دین اسلام نه قبلو د دین اسلام قبولولو توفیق الله پاک هغه چاته ورکوي چې هغه طلب وکړي هغه نیت او اراده وکړي الله پاک توفیق ورکړي چا چې نیت نه دی کړی طلب او اراده نه ده کړې الله پاک هغه ته د ایمان او د اسلام توفیق نه ورکوي دا مشرکان به راتلل د نبی علیه السلام سره به په مجلس کې په ګنټو ګنټو ناستو او د قرآن مجید تلاوت به اورېده او پوهېدل هم په دې باندې ځکه د دې مورنۍ ژبه هغه هم عربي وه په دې نیت نه راتلل چې موږ په دې باندې ځان پوه کړو او په دې باندې موږ ایمان راوړو بلکې دا مشرکان به په دې نیت باندې راتلل چې چېرته په دې کې موږ ستا د اعتراض کولو موقع په لاس باندې راشي او موږ په قرآن مجید باندې او په نبی علیه السلام باندې اعتراض وکړو او خلقو ته ووایو چې دا کتاب دا د الله نه دی دا د پیغمبر علیه السلام د ځان نه جوړ کړی دی یا د چا نه زده کړی دی داسې قسمه اعتراضونه به هغې کول او راتلل به مجلس کې به کېناستل لیکن دا اورېدل دا د قبلولو په نیت باندې نو او اکثر د دې حال بسو چې کله به د قرآن مجید تلاوت کېدو ندی به لا تسمعوا لهذا القرآن دا قرآن مجید تاسو مه اورئ والغوا فیه لعلکم تغلبون په دې کې شور جوړ کړئ چې کله د قرآن مجید نبی علیه السلام بیانوي نو تاسو ورته شور جوړ کړئ چغې ووهئ چې نور خلق په دې باندې پوه نشي نو کله به اورېدل کول او کله به شور جوړ کو چې نور څوک بل چاته به مقور نه کړه چې هغې یې واوري اوس الله پاک څه وکړل چې یو طرف ته به دې دا ویل چې زمونږ په زړونو باندې پردې دي قلوبنا غلف زمونږ د زړونو نه غلاف او پرده تاو شوې ده نو الله پاک تینا په حقیقت کې پرده تاو کړه ده چې دې زړونو ته قرآن مجید کوز نشي
دی به ویل زمونږ په سترګو باندې پردې دي موږ یې نه وینو. الله پاک په داسې پردې راواچولې چې حق او لیدلو نه الله پاک دی محرومه پاتې کړل. دغه شان دی ویل چې موږ خو یې نه اورو، نه د اورېدو په نیت باندې او نه د قبلولو په نیت باندې اورېدو، نو الله پاک د دې په غوږونو کې درونوالی پیدا کو، بوج پیدا کو چې دی یې وانوري او دی په دې قرآن مجید باندې پوه نشي. بیا څنګه چې دی فرمایشي معجزې غوښتلې چې موږ ته د قرآن مجید په یو ځای باندې نازل کړی شي، یو کتاب دی په یو ځای راشي، کله به ویل فرشتې دی راشي چې هغه تصدیق کوي د قرآن مجید او د نبی علیه السلام. نو د هغې باره کې فرمایي که دوی ته هر یوه فرمایشي معجزه ښکاره کړی شي دوی بیا هم ایمان نه راوړي په هغې باندې. او چې کله دوی راشي د نبی علیه السلام په مجلس کې کینی نو بیا بحث مباحثې شروع کی او د قرآن مجید متعلق به دی ویل چې دا خو د پخوانو خلقو قصې دي، دې کې نور څه نشته دی. نو واقعیت او قصې دا خو په قرآن مجید کې شته دی، خو هغه د عبرت دپاره الله پاک ذکر کړي دي. د آدم علیه السلام قصه ذکر ده، د نوح علیه السلام قصه ذکر ده، د حضرت موسی علیه السلام او هارون علیه السلام قصه ذکر ده، د صالح علیه السلام او دا شان د نورو پیغمبرانو قصې، د یوسف علیه السلام قصه په تفصیل سره الله پاک ذکر کړي ده. نو د قصو ذکر کولو مقصد هغه په هغې کې تعلیم خلقو ته ورکول وي چې چا د انبیا علیهم السلام ملګرتیا کړې ده هغه کامیاب شوي دي، چا چې مخالفت کړی دی هغه ناکام شوي دي. د دې دپاره الله پاک دا قصې او دا کهانۍ او دا واقعات په قرآن مجید کې الله پاک مونږ ته اوري. نو دې مشرکانو قرآن مجید ته د قصو د کتاب نسبت وکړو چې دا کتاب دا خو اوس د یو څو قصو کتاب دی چې قصې پکې ذکر دي. نو خلقو ته به دا ویل دی مشرکانو چې په قرآن مجید کې خو مونږ هر څه ولیدل واورېدل، سوا د قصو نه نور پکې څه نشته دی. دې دپاره چې د خلق قرآن مجید باندې ایمان رانوړي. په دویم آیت مبارک کې د دې دغه بد عمل الله پاک ذکر کړی دی چې دې د قرآن مجید خلاف د نبی علیه السلام خلاف پروپیګنډه کوي او قرآن مجید ته د قصو کتاب کې نو دې د خلق منع کوي چې قرآن مجید باندې څوک ایمان را نوړي. د نور خلقو د گمراهۍ سبب هم ګرځي او په خپل هم گمراه دي، د قرآن مجید نه ځان لرې ساتي، قرآن مجید نه قبلوي. نو یو طرف ته خپله گمراهي ده، بل طرف ته د نورو خلقو د گمراه کولو سبب ګرځي. نو دا نقصان به عمدي خلقو ته میلاویږي. نو چې کم هلاکت او بربادي ده، کم نقصان دی، نو هغه هم د مشرکانو ته میلاویږي او دوی په هغې باندې پوهېږي، نو د خپل انجام نه غافل دي. ومنهم او بعضی په دوی کې من هغه څوک دی یستمع الیک چې هغې غوږ نیسي تا طرف ته ای پیغمبر علیه السلام. یعنې ټول مشرکان به نه راتلل قرآن مجید اورېدو دپاره، بلکې بعضې مشرکان به راتلل او هغوی به قرآن مجید اورېدو په څه نیت باندې؟ د اعتراض کولو، د شک شبې پیدا کولو په نیت باندې. وجعلنا علی قلوبهم او منګه اچولی دي علی قلوبهم د دې مشرکانو په زړونو باندې اکنتن پردې، په زړونو باندې ورله الله پاک پردې واچولی چې زړونو ته قرآن مجید داخل نشي، ځکه دوی د قبلولو په نیت باندې قرآن مجید نه اورېدو. ان یفقهوه د دې خبرې نه چې دوی پوه شي په دې قرآن مجید باندې، نو د دې دپاره الله پاک د دې په زړونو پردې واچولې چې دوی پوه نشي. وفي آذانهم او موږ اچولی دي د دوی په غوږونو کې وقرن بوج درونوالی، غوږونه یې درانه دي، یعنې په غوږونو کاڼه دي چې قرآن مجید وانوري. وان یرو او که چېرې دوی وویني کل آیت هر یو نښه، هر یو فرمایشي معجزه چې دوی یې غواړي هغه ورته وښودی شي، لا یؤمنو بها نو دوی به ایمان را نوړي په هغې معجزې باندې. حتی تر دې پورې اذا جاءوکه هر کله چې دوی راشي تا ته ای پیغمبر علیه السلام یجادلونک د دې جګړه کوي تا سره، بحث مباحثې کوي په قرآن مجید کې، قرآن مجید نه مني، ستا پیغمبري نه مني. یقول الذین کفروا او وایي هغه کسان چې کافر شوي دي، یعنې کافران مشرکان د مکې مکرمې د قرآن مجید متعلق وایي ان هذا نه دی دا کتاب
الا اساطیر الاولین مگر دا قصې دي د پخوانو خلقو او کله ویل ان هذا الا سحر مبین چې دا قرآن مجید دا نعوذ بالله د سحر او د جادو کتاب دی وهم ينهون عنه وهم او دا مشرکان ينهون منکی خلق عنه د دې قرآن مجید اوریدلونه چې شور پکې جوړ کړي چې څوک یې وانوري یا د قرآن مجید د قبلولونه چې خلکو ته به ویل دا د سحر جادو کتاب دی یا دا به ویل چې دا د قصو کتاب دی وینأون او دی په خپلم لرې پاتې کېږي په خپلم منع کېږي عنه د دې کتاب نه نو په خپل هم نه قبلوي او نور خلق ترې نه هم منع کوي او حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دې کې د عنه دا هو ضمیر راجع دی نبی علیه السلام ته نو دې معنی داسې کوي وهم ینهون او دی منع کوي خلق عنه د نبی علیه السلام نه وینأون عنه او دی په خپلم لرې پاتې کېږي د هغه نه نه په خپل راځي نبی علیه السلام خواته او نه نورو خلقو ته مخور کوي بلکې د خلقو په زړونو کې شک شبه پیدا کوي چې خلق را نشي او دین اسلام قبول نه کړي وإن یهلکون او دی نه هلاکي الا انفسهم مگر خپل ځانونه چې دا خلق هم منع کوي په خپلم نه راځي قرآن مجید اورېدلو ته چې د قبولیت په نیت باندې ووري دا نقصان به امدي ته ملاویږي بل چاته به نه ملاویږي وما یشعرون او دی نه پوهېږي په دې باندې د دې انجام بسې په غفلت کې پراته دي چې کله قیامت قایم شي یا به د خپل انجام نه خبر شي یا مرګ ورله راشي روح د بدن نه وځي یا به د خپل انجام نه خبر شي د غفلت نه به راپاسي لیکن بیا به څه فایده ورته نه ملاویږي ومنهم او بعضی په دوی کې من یستمعو هغه څوک دي چې هغې غوږ نیسي الیک تا ته ای پیغمبر علیه السلام او دا قرآن مجید ستا نه اوري خو د قبلولو په نیت باندې د پوهې په نیت باندې نه اوري وجعلنا او مونږه اچولي دي على قلوبهم د دې په زړونو باندې اکنة پردې ان یفقهوه د دې خبرې نه چې دوی پوه شي په دې قرآن مجید باندې وفي آذانهم او د دې په غوږونو کې اچولي دي وقرا درونوالی وإن يروا او کچری دی اوویني كل آیت هر یو نخه لا یؤمنو بها دی به ایمان را نوړي په هغې باندې حتی تر دې پورې اذا جاءوک هر کله چې دی راشي ستا خواته یجادلونک په دې جګړه کوي تا سره بحث مباحثې کوي تا سره یقول الذین کفروا وایي هغه کسان چې کافر شوي دي ان هذا ندی دا قرآن مجید الا اساطیر الاولین مگر دا خو کیسې دي د پخوانو قومونو وهم ینهون او دی منکې نور خلق عنه د قرآن مجید نه وینأون او په خپلم لرې تښتي عنه د دې قرآن مجید نه وإن یهلکون او دی نه هلاکي الا انفسهم مگر خپل ځانونه هلاکي وما یشعرون او دی د خپل هلاکت نه خبر نه دي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين.